تاسو له SBS پښتو سره یاست. SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio. تاسو له SBS پښتو سره یاست په موبایل، آنلاین او په رادیو کې. سلامونه ستړي مشئ. نن سه شنبه د 2024 کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې ل 19 نیټې سره برابرېږي. زه مجبونی بیم او تاسو د اس پی اس پښتو خبرونه ته وګیاست. مخکې لدی چې د خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغه اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو په خوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارز د ابوریجنل او تورستانګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونه تر پایه لموږ سره اوسئ. لومړی ډله اوخپه افغانان د 1360 میلادي کال د جون په 9 نیټه استرالیا ته راغلي و. په اډلیډ ښار کې د اوخپه افغانانو د راتګ 116 کلیزه ونمنځل شو. د نن ورځې په خبرونه کې بعد دغه منځغونډې په اړه تاسو ته لاند معلوماتي ریپورت خبر کړو او په استرالیا کې د میشتو یو شمیر افغانانو نظرونه به هم په ګډه واورو. یو ریپورت په دې اړه لرو چې د څارویو ډاکټر ته د ورتګ پر مهال باید څه تمه ولرئ. له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه واورو. زما همکار سمیه شفیقی یو ریپورت په دې اړه برابر کړی چې په استرالیا کې رسنۍ او الګوریتم څنګه کار کوي. مخکې لدی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. په فلیپین کې د زلزلې لامل لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپيان دي. ملګری ملتونه وايي په اوکران کې جګړه تر ټولو مرګونی پړاو ته رسیدلې ده او هند افغانستان ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په فلیپین کې د 1.8 درجه زورورې زلزلې لامل لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپيان شوي دي. راپورونه ښیي چې 12 کسان لا هم ورک دي. د زلزلې د فلیپین په سارانګانی ولایت کې شوي چې لامل یې په دغه ایالت کې خوندزي تړل شوي او الوتنې ځنډول شوي دي. د ملکی هوایي چلند د چارواکو په وینا په هوایي ډګر کې د الوتکو د ناس او الوتنې چارې اوس مهال یوازې د حکومتي، پوځي او بشري مرستو الوتنو پورې محدود شوي دي. د سونامي خبرداري هم صادر شوی و خو وروسته بیرته لغوه شو. اوسیدونکو وایي چې د زلزلې د 2019 کال د وروستي ویجاړونکو زلزلې دردناک خاطرې او رواني اغیزې بیا راژوندې کړې دي. الیزابت کویجانو د داو ایالت د مټانو سیمه اوسیدونکو او د کالج ښوونکې ده. هغه له اس پی اس فلیپینو سره خبرو کې ویلي سره لدی چې ځان یې د داسې حالت لپاره چمتو باله، بیا هم د ویری او ګډوډۍ ځینې شیبې موجوده وي. Trauma was there, and then the fear because my two sons were at school. It was almost 8 o'clock here in the Philippines. So it was really difficult to think a lot of things in one time. So we have to think about our safety at home and then the children at school. When we decided to go out, it was also a difficult decision because we were surrounded by a lot of coconut trees and palm trees, and we were afraid that it might fall to us. ملګرو ملتونو د غزې پر لور د بشري مرستو د تګراتګ د سمدستي بیا پایل غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې اوس مهال غزې ته ټولې سرحدي لارې تړلې
شوې دي اسرایلی چارواکو د کرمشالو او کرم ابو سالم دروازه چې په تیرو 2 اونیو کې غزې ته د مالونو د لیږد یوازنۍ فعال لار وتړلې ده. همدارنګه د رفح دروازه هم د اسرایل پر لور لورستیو توغندیزو بریدونو وروسته بنده شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستيال ویاند فرحان حق وایي چې د مرستو ویشت لا هم د غزې د نن روان دی. هغه زیاتوي چې ملکی خلک د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو توکو پر دوامدار رسیدو تکیه لري. The UN and our humanitarian partners work hard to maintain a sustained and predictable flow of supplies despite restrictions. Such efforts cannot be sustained if crossings remain closed. Against this backdrop, civilians and civilian infrastructure continue to be exposed to Israeli airstrikes, shelling, and gunfire, resulting in reported casualties and damage. Under international humanitarian law, civilians and civilian infrastructure must be protected. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې ایبولا ځپلو هیوادونو باندې د سفر بندیزونه اړین نه دي او په حقیقت کې د راپور ورکولو شفافیت محدودوي. دغه سازمان مشر تدروس ګبرسوس یوګاندا ته په سفر تللی ترڅو د ویروس د خپرېدو محدودولو لپاره د دې هیواد هڅې ورزوي. هغه وایي چې د یوګاندا چمتووالي له دې هیواد سره مرسته کړې چې دغه ویروس د تایید شویو پیښو شمیر 19 پیښو کې محدود وساتي. ډاکټر ګبرسوس وایي چې د وبا له امله د سفر محدودیتونه کولای شي د یو هیواد خبرګون اغیزمن کړي. As you know, there are some travel restrictions by some countries. Of course, few countries, majority are okay. But blanket travel restrictions are wrong. And Uganda is reporting transparently, and travel restrictions blanket actually undermine transparency. So we have been asking the international community not to do this, and those who have done that to reconsider. ایران او اسرائیل خپل متقابل بریدونه درولې دي، خو تهران خبرداري ورکړې چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي په ځانګړي ډول په لبنان کې نو بریدونه به بیا پیل کړي. خو د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ایران له خبرداري وروسته ژمنه کړې چې پاوز به په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې چې اسرائیل به د شمالي اسرائیل پر وړاندې د هر برید په کې د بیروت په جنوبي څنډو برید وکړي. لهغه وروسته اسرائیل په ټایر سیمه کې خلکو ته د وټلو خبرداري ورکړ او د لبنان ملي خبري اژانس د بریدونو په اړه خبر خپور کړ. حزب الله هم پر اسرائیلي ځواکونو د یو لړ بریدونو ادعا کړې ده. د اکسیوس خبري سایت په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې محتاط اوسي کنه نو ډیر ژر به یوازې شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې په اوکران کې جګړه د 2022 کال د روسیې د پراخ یرغل لپیل راځي تر ټولو مرګونی پړاو ته رسیدلې ده. د سیاسي او سولې جوړونې چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستياله روزمیری ډیکارلو وایي چې د جګړې لامل د وژل شویو ملکی وګړو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. هغه زیاته کړي چې په ټوله سیمه کې د شخړې د لا زیاتېدو او پراخېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. اغلی ډیکارلو ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو لمخې نږدې 15,000 کسان چې پکې شاوخوا 3,000 ماشومان هم شامل دي ټپيان شوي دي، خو اصلي شمیرې تر دې هم لوړې دي. While the Office of the High Commissioner for Human Rights is still verifying numbers, preliminary data indicate that civilian casualties in May exceeded those recorded in April. Since the start of the Russian Federation's full-scale invasion, OHCHR has verified that 15,850 civilians, including 791 children, have been killed in Ukraine.
د وکټوريا ایالت لومړی وزیر جسنتا آلن وایي چې د هغې مشرتابه خوندي ده او د هغې د راتلونکو په اړه اوازې بې ځای دي. یو نوې خبره شوې نظر پوښتنه کوي چې د کارګر ګوند به د نومبر په ټاکنو کې واک له لاسه ورکړي چې دا خبره د مشرتابه د بدلون په اړه اوازې نور هم زیاتوي. د وکټوريا د کارګر ګوند لومړنۍ رایه 23% تر ښکته شوې، په داسې حال کې چې د ائتلاف رایه 22% نه ده. همدارنګه د ون نیشن ګوند ملاتړ په چټکۍ سره لوړ شوی او 25% ته رسیدلی دی. اغلی آلن وایي چې هغه د سیاسي اوازو پر ځای د وکټوريا د خلکو د ورځنیو ستونزو په حل تمرکز لري. People are looking for help, and navel gazing doesn't help people with those cost of living pressures that are so real right now. What does help is 20% off your car rego. What does help is half-price public transport all the way through to the end of the year. Working from home also helps. And that's what I'm focused on, because that's what Victorians tell me that they want their government to be focused on. دا هم یو ورزشي خبر. د هند د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د اننګز او 300 منډو په توپیر سره ماته ورکړه. د هند ملي لوبډلې افغانستان ته لومړی اننګ کې د 540 منډو هدف جوړ کړی و، خو د افغانستان لوبغاړي په 152 منډو وسوځیدل. په دومره لوی توپیر سره دا تر اوسه پورې په ټیسټ کرکټ کې د هند تر ټولو لوی بریا ده. ټاکل شوی تر څو لدی وروسته د افغانستان او هند ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې هم ترسره شي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 21، ملبورن کې لمر د تودوخه لوړه درجه 19، پرت کې ورښت د کمیدو په حال کې ده د تودوخه لوړه درجه 19، پاډلیټ کې لمر د تودوخه درجه 20، هوبارت کې لمر د تودوخه لوړه درجه 19، کانبرا کې د باران د ورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخه لوړه درجه 21، په برزمن کې ورښت د کمیدو په حال کې ده د تودوخه لوړه درجه 23، په داروین کې ډیری لمر د تودوخه لوړه درجه 11، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 19، په پیښور کې لمر د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 28. دا هم د استرالیي ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې. د استرالیا $1 او یا امریکایي سنت، یو استرالیي ډالر 1.80 یورو سنت او 53 بریټانوي پنسه. د استرالیا ډالر 1.80 هندیو کلدارو او 1.90 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا $1 440 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیامو مننه کوم. یو ځل به هم ستړي مشي. تاسو SBS پښتو ته غواړئ یاست. زه مجيب نبیم او دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلي چې د استرالیا په اډلیډ ښار کې د اوخپا افغانانو د راتګ 116 کلیزه ونمانځل شو. په دې اړه به لاند معلومات وورو. له وروسته به تاسو ته د یو شمیر استرالیا میشت افغانانو نظرونه خبره کړو. لومړی ډله اوخبا افغانان د 1860 میلادي کال د جون د میاشتې په 9 نیټه استرالیا ته رسیدلی او تر هغه وروسته د اوخبا افغانانو د راتګ لړۍ د څو لسیزو لپاره دوام پیدا کړی دی. استرالیا ته د اوخبا افغانانو د راتګ کلیزه له 2020 میلادي کال راځي هر کال د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت په نوښت منځل کیږي. سکهال هم د غورز د استرالیا په اډلیډ ښار کې ون منزل شو. دغه مراسم د اډلیډ ښار په ویټمور پارک کې د اوخبا افغانانو د یادګار په ځای کې د ګلونو په ایښودلو سره پیل شول او د هغوی خدمتونو ته درناوی وشو.
په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی په خپل خبرو کې ویلي چې اوخبه افغانان یوازې د استرالیا د پرمختګ په تاریخ کې مهمه ځای نه لري بلکې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د انساني اړیکو او متقابل درناوي لومړنیو بنسټي خودونکو څخه ګڼل کیږي. هغه ویلي چې د اوخبه افغانانو زحمت زغم او خدمت د دواړو ملتونو د ګډ تاریخ یو ویاړلې برخه ده. ښاغلي ویسی ټینګار کړی چې د دې تاریخي برخې ساتنه او معرفي کول یوازې د تیر وخت رانوای نه دی بلکې د راتلونکو لپاره یو پانګونه او د ځوان نسل د پوهاوی لوړولو یو وسیله ده ترڅو د استرالیا په تاریخ کې د افغانانو د رغند رول په اړه پوه شي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د اوخبه افغانانو لمسیانو څیړونکو تنظیمونکو افغان بومي ټولنې او ټولو هغو کسانو څخه چې د دې ارزښتمن میراث په ساتنه کې برخه اخیستې ده د زړه له کومې مننه او قدردانی کړې ده. اوخبه افغانانو د استرالیا په پرمختګ کې مهمه رول لوبولی چې نن ورځ هم له دوی څخه په خنوم یادونه کیږي. د افغانانو د استرالیا د لری پرتو سیمو په کشف لېوي سیمې څخه بلې سیمې ته د توکو او معادنو په لیږد او د اورګاډو د پټلیو او تمځایونو د جوړولو په برخه کې مهمه کارونه ترسره کړي دي. سلامونه او درناوی قدرمنو اوریدونکو. زمونږ ډاکټر عبدالبصیر دی په ملبورن استرالیا کې اوسېږم او دلته د یو دفتر سره کار کوم د افغانانو د ټولنې لپاره. د جون نه هم د ټولو افغانانو لپاره خصوصا په استرالیا میشت افغانانو لپاره د افتخار ورځ ده. په دې ورځ باندې د اوخبه افغانانو لومړنۍ ډله ملبورن استرالیا له ورسېدله چې د استرالیا په نښلولو د استرالیا په پرمختګ کې ډېر رغنده رول ولوبولو. دا د استرالیا په څو کلتوریزه ټولنه یا مولټي کلچرل سوسایټي کې یو ډېر ښه مثال دی چې مونږ او نور ډېر زیات خلک په دې باندې افتخار کوي. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې استرالیا کې لا ډېر زیات زحمت وګالو ترڅو راتلونکي نسلونه په مونږ او تاسو باندې افتخار وکړي لکه نن چې مونږ او تاسو په اوخبه افغانانو باندې افتخار کوو ویاړ کوو دغه ورځ لمانځو. نو راځئ راتلونکي کال دغه ورځ په لا شانداره مراسمو او ډېر ښه شکل باندې ولمانځو ترڅو د اوخبه افغانانو او خصوصا د افغانانو تاریخ په استرالیا کې لا ځلانده وساتو. د یو آباد آزاد افغانستان او د استرالیا په هیله. مننه. د اس بي اس رادیو اوریدونکو ته سلامونه. زه محب اقبال یم د ملبورن ښار اوسیدونکی. د افغان اوخبه کارګرو د راتلو 116 کلیزه فکر کوم چې یو ډیر مهم تاریخي واقعه ده چې موږ ټول تاسو ته د یو لوی افتخار ځای دی چې افغانانو په هغه وخت کې د استرالیا په جوړېدو او انکشاف کې یو مهم رول لوبولی دی او دغه رول د استرالیا په تاریخ کې ثبت شوی او لمانځل شوی دی. دغه المانځنه موږ ته دا چانس راکوي چې افغانان خپل تاریخي تړون د استرالیا سره او د استرالیا په جوړېدو او انکشاف کې د دې لارې نه وکولای شي چې نور خلکو ته هم ورسوي. زه فکر کوم یو کار چې ډېر ښه کار شوی دی هغه دا دی چې دلته افغانان چې راغلي دي په مختلفو مرحلو کې د افغان اوخبه او د تاریخ تر ډیره ژوندې ساتلې دي، خصوصا په دې تیرو 15 کالو کې مختلفو ډلو د مختلفو ایالتونو نه الته سفر کړی دی، الته د خلکو سره لیدنې کتنې کړې دي او خبرې کړې دي چې دا خبرو نور هم د دې موضوع سره د
بروکن هیل کې چې کوم مسجد دی او کوم دوستانو سیګاغو علاقه نور هم زیاته کړې ده. په دې مورد کې نور ډیر کارونه هم کېدي چې زه فکر کوم اوس هم د افغانانو ترمنځ ډیر مثبت فکر په دې باندې کېږي چې څنګه کولای شو چې دغه تاریخ ژوندی وساتل شي، دغه تاریخ لا ولمنځل شي او دغه تاریخ وکولای شو چې د استرالیا په مختلفو کلتوري او تاریخي موضوعاتو کې شامل کړي شو. نو زه د دې بیا هم د یو نیک کار په نظر باندې ګورم او هغه افغانان چې وستل توسيږي هغه ته د دې یو سل شپږ کلیزه مبارکي وایم. ما اډلېټ ته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د مراسمو د ګډون لپاره سفر درلود. فکر کوم تیر کالو دغه سفر پر مهال می فرصت وموند چې د اوخبه افغانانو د تاریخ او د افغانانو د لومړنیو لاسته راوړنو په اړه لنږدې معلومات ترلاسه کړم. نو کله چې می د افغانانو لخوا جوړ شوی تاریخي جومات ولید، یو مهم حقیقت می احساس کړه. دا جومات چې د افغان اوخبه چلونکو د زحمت، قربانۍ او ایمان یو ژوندی یادګار دی، نن ورځ د بلې ټولنې لخوا اداره کیږي. دا حالت موږ ته یو مهم پیغام راکوي. که موږ خپل تاریخ، خپل کلتور او خپل میراث په سمه توګه خپل راتلونکو نسلونو ته ونسپارو، نو یو ورځ به زموږ د پلرونو او نیکونو لاسته راوړنې یا هم زموږ تاریخ او یا هم زموږ هویت یوازې د کتابونو په پاڼو کې به پاتې وي. اوخبه افغانان د 1360 کال څخه راوروسته استرالیا ته راغلل او د دې هیواد په پرمختګ کې بنسټیز رول ولوباوه. دوی د استرالیا د پراخو او سختو دښتونو لارې د توکو، اوبو او تجهیزاتو لیږد ترسره کړل. د تلګراف کرښو په جوړولو کې مرسته وکړه. د کانونو او لرې پرتو سیمو د پراختیا لپاره کار وکړ او د هغو سیمو ترمنځ یې اړیکې ټینګې کړې چې په هغه وخت کې ورته رسیدل ډیر ستونزمن وو. د دوی زحمت، صبر او قرباني د استرالیا د ملي تاریخ یوه مهمه برخه ده. یعنی په دې معنا چې د افغانانو قرباني د استرالیا د ملي تاریخ یوه مهمه برخه ده. خو زموږ مسؤلیت یوازې دا نه دی چې د دوی یاد او یا هم د دوی د کړنو یاد ولمانځو. زموږ مسؤلیت دا هم دی چې د دې کیسې دغه کیسه او هغه کیسه چې په تاریخ کې افغانانو ثبت کړی، هغه کیسه ژوندي وساتو. نننی نسل او په ځانګړي ډول زموږ ماشومان او ځوانان باید پوه شي چې افغانان یوازې مهاجر نه وو، بلکې د استرالیا د پرمختګ شریکان وو. دوی باید وپوهیږي چې زموږ نیکونو په سختو شرایطو کې د خپل کار، صداقت او استقامت له لارې د احترام او باور ځای ترلاسه کړی وو. نو د همدې لپاره موږ اړتیا لرو چې د خپلو کلتوري او ټولنیزو سازمانونو ملاتړ وکړو. تاریخ او فرهنګي کېدای شي تاریخي او فرهنګي پروګرامونه ډیر مهم وي. تاریخي او فرهنګي پروګرامونه زیات کړو. خپلو ماشومانو ته د افغانانو د تاریخ په اړه زده کړه ورکړو. د خپلو مشرانو کیسې ثبت او خوندي کړو او خپلو ماشومانو سره شریک کړو او د خپلو تاریخي ځایونو او یادګارونو ساتنه وکړو. موږ باید هڅه وکړو چې ځوان نسل یوازې د خپلې ژبې او کلتور سره بلد نه وي، بلکې د خپلو نیکونو له لاسته راوړنو هم خبر وي. که موږ نن په خپلو ماشومانو پانګونه ونه کړو، هغوی به سبا زموږ تاریخ له نورو واوري، نه له موږ څخه. خو که موږ نن خپل میراث په ویاړ او مسؤلیت سره هغوی ته وسپارو، نو راتلونکی نسل به د خپل هویت، تاریخ او ارزښتونو قوي ساتونکی وي. د اوخبه افغانانو میراث یوازې د تیر وخت یو یاد نه دی. دا د افغانانو
دا د افغانانو د زحمت، استقامت، باور او بریا سمبول دی. راځئ چې د هغوی د قربانیو درناوی یوازې په مراسمونو کې ونه کړو، بلکې د هغوی کیسې خپلو ماشومان حتی لمسیانو ته هم ورسوو، تر څو دا ویاړلی میراث د راتلونکو نسلونو لپاره ژوندي پاتې شي. درنښت. سمیع محمد، د افغان کلتوري ټولنې مشر. د اس بي اس ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم فهیم هاشمي دی. زه د اوشبه افغانانو د تاریخ په اړه د لومړی بشپړ مستند فلم جوړونکی یم چې د معتبرو رسنیو لکه اس بي اس، بي بي سي او ان آی ټي وي لخوا خپاره شوې. زه په خپل وار سره استرالیا ته د اوشبه افغانانو د راتګ د 116 کلیزې مبارکي وایم او هیله لرم چې دا تاریخ بل یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شي. زما د مستند فلم بیگ د دوهمه برخې لپاره زموږ سره پاتې شي چې ډیر ژر په خپرو شي. دستر او مهربان خدای په نامه. د اسویس رادیو محترمو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه کریم الله همدرد یم. وایي په لحد مې ولې سپارې صبر وکه، ژر وانړی په ما خاورې صبر وکه، له وطن نه ګوندې څوک راپسې راشي، وروستی شپه به وي په لارې صبر وکه. محترمو اوریدونکو، نړیوالو څېړنو او تاریخي اسنادو ثابته کړې ده چې افغانانو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د آبادۍ، پرمختګ او زیربناو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. له دغو هیوادونو څخه یو هم د استرالیا لویه وچه ده، چیرې چې اوښبه افغانانو د پرمختګ او تمدن له مخکښانو څخه شمیرل کیږي. کله چې د اوښبه افغانانو تاریخ ته پام وکړو، د خپل هیواد د ویاړونو یوه مهمه برخه راپه یادیږي. په کال 1860 د جون په 9مه نیټه د اوښبه افغانانو لومړنۍ ډله استرالیا ته راورسېده. په هغه وخت کې افغانستان د امیر دوست محمد خان تر واکمنۍ لاندې یو آزاد خپلواک هیواد و او د بریتانیا او روسیې د امپراتوریو ترمنځ ځانګړی جیوپولیټیک موقعیت درلود. د افغانستان او د سیمې له نورو برخو څخه شاوخوا 2000 افغان کارګران او قراردادیان په بیلابیلو پړاوونو کې استرالیا ته ولېږدول شول. په تاریخي اسنادو کې دوی د افغان کوملر په نوم یاد شوي دي. ډیری د کندهار، هلمند، نیمروز، کونړ او ننګرهار اوسیدونکي وو. په دوی کې بلوڅان هم شامل دي. له دغو کاروانونو سره نږدې 20,000 اوښان هم استرالیا ته انتقال شول. اوښبه افغانانو د بندرونو او د استرالیا د مرکزي سیمو ترمنځ د ټوکو، ساختماني موادو، سوداګریزو ټوکو او منرالونو په لیږد کې مهم رول ادا کړی دی. د دوی د هڅو له برکته ګڼې لرې پرتې سیمې له پرمختګ سره ونښلول شوې. افغانانو د استرالیا د مهمو زیربناوو په جوړولو کې هم فعاله ونډه درلوده، چې له هغو څخه د بیلګې په توګه 3200 کیلومتره ځمکنی ټلګراف لاین او د 1500 کیلومتره ریلګاډي پټلۍ جوړول د یادونې وړ دي. د استرالیا مشهور اورګاډی غان یا دګان هم خپل نوم د افغانانو له تاریخي حضور څخه اخیستی دی. افغانانو استرالیا ته د اسلام د دین له لومړنیو لیږدونکو څخه شمیرل کیږي. دوی د خپلو استوګنځایونو ترڅنګ جوماتونه هم جوړ کړي دي، چې ځینې یې نن د استرالیا د فرهنګي میراث یوه ستره برخه ګڼل کیږي.
لکه د ادلایت تاریخي مسجد چې په کال 1888 1889 د حاجی ملا یا ملا مهربان او ملګرو لخوا جوړ شوی دی چې د چارو مدیریت افغان تاجر عبدالواحد خان کړی دی. همدارنګه د بروکن هیل مسجد په کال 1891 کې او د مری مسجد د عبدالقادر خان او ملګرو لخوا په 1882 کې جوړ شوی دی چې امام ملا احمد خان و. افغانانو به خپل ملي کالي اغوستل، لنګوټي به یې په سر ول. اوښ به افغانانو خپل ملي لباس، دودونه او اسلامي ارزښتونه وساتل او د سختو شرایطو سربیره خپل هویت ژوندی وساته. د وخت په تیریدو سره ځینو یې له ځایي اوسېدونکو سره ګډ ژوند پیل کړ او د افغان الاصل ګڼې کورنۍ نن هم په استرالیا کې ژوند کوي. دوی په خپلو نیکونو، پلرونو، کلتور او تاریخي میراثونو باندې ویاړي او خپل افغان او اسلامي هویت په درناوي یادوي. د هغه اوښبه افغانانو روحونه د ښاد یادونه یې د تل لپاره په تاریخ کې پاتې. له پاملرنې مو نړۍ مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو اس پی اس پښتو ته غواړئ کچېر غواړئ زموږ د نن ورځې د خبرونې او یا هم د خبرونه خبرونه مطالب اورئ، نو تاسو کولای شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sbs.com.au/pashto. تاسو همدارس کولای شئ په یوټیوب کې د اس پی اس پښتو چینل پیدا کړئ او هلته هم زموږ پودکاسټونه او مرکې واورئ. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو اس پی اس پښتو ته غواړئ. په پیل کې به تاسو پام د هغه ریپورت اوریدلو ته راوړو چې دغه ریپورت د څارویو ډاکټر ته د ورتک په اړه ده چې کچېرته تاسو خپل کورنۍ حیوان د څارویو ډاکټر ته بیاي نو څه تمه باید ولرئ. لږ وروسته به له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د وروستي مهمو پیښو په اړه واورو. که چیرې تاسو کورنۍ حیوان لرئ نو په منظمه ډول د څارویو ډاکټر ته د هغه وړل د دې لپاره مهمه دي چې حیوان مو روغ او خوندي پاتې شي. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاسټ کې مو په دې اړه معلومات راغونډ کړي چې د څارویو کلینیک ته د ورتګ پر مهال باید څه تمه ولرئ. د څارویو با مسؤلیت مالک په دې معنی ده چې خپل څارویو ته خواړه، تمرین، روزنه، خوندي کور او منظمه پاملرنه چمتو کوي ترڅو له ښې روغتیا څخه برخمن اوسي. په استرالیا کې 3% برخه فامیلونه کورني حیوانات لري او په ډیرایو کورنیو کې حیوانات د کورنۍ مهم غړي ګڼل کیږي، لکه چاکی چې د ویرا سزیتو د لاسکلان لابرادور سپای دی. He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have. د څارویو د ډاکټر ډیانا بارکر په وینا کورني حیوانات د خپل روغتیايي ستونزو د پټولو وړتیا لري. So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet.
Having that relationship also helps minimise any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell. وقایوي پاملرنه چې پکې واکسینونه د پرازیتونو مخنیوي او د غاښونو ساتنه شامل دي د ناروغیو لرمنځته کېدو مخکې په مخنیوي کې مرسته کوي. تشخیصي معاینات او آزموینې هم کولای شي د ناروغي هر ډول نښې په لومړیو پړاوونو کې ومومي. د څارویو ډاکټر رایان اونګ وای لدې مخکې چې د څارویو کلینیک ته ولاړ شي یو څو کارونه شته چې تر سره کولای شي. It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on. ډاکټر بارکر وایي چې ممکن دا سیلار شتون ولري چې مختلف ډولونه د ناآشنا چاپیریال سره مقابله کې مرسته وکړي. The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room. ډاکټر بارکر زیاتوي کله چې تاسو د مشورې خونې ته ورسیږئ نو د څارویو ډاکټر به تاسو د څاروي د فزیکی معاینې پر مهال پوښتنې وکړي. This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature. ستاسو ملاقات دا فرصت هم برابروي چې د خپل کورني حیوان د روغتیا په اړه هر ډول اندېښنې مطرح کړئ. د څارویو ډاکټر کولای شي له تاسو سره د درملنې او پاملرنې د بیلابیلو لارو چارو په اړه خبرې وکړي. The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials. له مشورې وروسته به د څارویو ډاکټر درمل درکړي چې تاسو کولای شئ له ریسپشن څخه ترلاسه کړئ او هلته به تاسو د فیس او درملو پیسې هم ورکړئ. د څارویو د بیړني حالت مرکزونه چې ځانګړي تجهیزات لري په ډیرو سیمو کې شتون لري. د کورنیو حیواناتو د ناڅاپي ناروغۍ یا ټپي کېدو په اړه ډاکټر اونګ وایي It might also include things like accidents or injuries, or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care. کچېرې تاسو د خپل څاروي په اړه بیړنۍ اندېښنه لرئ ډاکټر اونګ سپارښتنه کوي چې د مشورې لپاره د وترنري بیړني مرکز ته زنګ ووهئ. Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher. کله چې تاسو د څارویو د درملنې بیړني مرکز ته ورسیږئ کارمندان به تاسو څاروي معاینه کړي ترڅو معلومه کړي چې تاسو د څاروي وضعیت څومره جدي دی. So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې د خوډه د پیښو نورستو رسنیو ته پولیسو ویلي دي چې په ورستنیو پیښو کې د پولیسو او د ملیشیا ځواکونو څلور عسكر وژل شوي دي او دغه شان د عادي وګړو د وژل کېدو سره د غشمیره او تر رسیدلې ده د کشمیر د پولیسو د مشر ویاند رسنیو ته ویلي دي چې په یو منظمه ډول باندې د قهرجنو مظاهرچیانو او د وسلوالو په رولاکوټ سیمه کې د فوزي روغتون محاصره لمنځه وړلې ده ویاند زیاته کړې ده چې په قهرجنو مظاهرو او په دې کې د وسلوالو د لورې په ډزو کې څلور تنه پولیس او د ملیشیا ځواکونو سرتیري وژل شوي دي دغه قهرجنې مظاهره په سیمه کې د باطل ګرځول شوی عوامي اکشن کمیټې پر غوښتنه باندې پیل شوې چې وروسته پکې یو شمېر د پولیس او د ملیشیا ځواکونو ترڅنګ عادي وګړي ووجل شول او جوبل شول دغه خوډه د پیښو وروسته د کشمیر دولت عوامي اکشن کمیټه باطل یا کلدم وګرځوله لدې مطلب دا دی چې د په وسلوالو ډلو کې شمار شو چې کوم د پاکستان دولت پر ضد باندې ګامونه اخلي باطل ګرځول شوی جاینټ عوامي اکشن کمیټه د جون پر 9 نیټه د کشمیر په اسمبلی کې د کشمیریانو مهاجرو د 12 سوکو د منځ د وړلو لپاره احتجاجي لاریون پیل کړو چې وروسته بیا د خوډب پیښه په کړه مخه تشوي د احتجاج پر مهال باندې په رولاکوټ سیمه کې د شازیب په نوم باندې یو ځوان په ډزو ووجل شو د پولیس د لوري د ناپېژندل شو وسلوالو پر ضد باندې یو عارضه وکړه شو خو د مظاهرچیانو یا د عوامي اکشن کمیټې د لوري دغه تور پورې کړی شو چې د شازیب په وجنه کې پولیس ککړ دي لدی ورستو عوامي اکشن کمیټې د شازیب جسد پر اولاکوټ سیمه کې د فوزي روغتون مخه ته کې خودو او احتجاج یې پیل کړو دوی د دولت نه غوښتنه درلوده چې تر هغه پورې بدل دوی احتجاج دوام لري چې تر څو پورې یا د ډله د کالادم یا د باطل لیست نه نیوي وستل شي خو ورستو بیا د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ د خوډب په خیره مخه ته شوي په کشمیر کې د ورستنی وضعیت په اړه باندې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری هم د یو بل سره لیدل کتنه کړې ده او د کشمیر په دغه وسنی وضعیت او په مناکه ډول د حل دراوستلو لپاره دوی د یو بل سره نظر شریک کړي دي په سیمه کې ګرځبندیز دي او د نورو سیمونو پولیس او رینجر راغختل شوی دي کوم چې د امنیت د ټینګښ لپاره زی پر ذکر شوی دي د عوامي اکشن کمیټې غوښتنه دغه وا چې د کشمیر په قانون ساز اسمبلی کې 12 دغه شانتي څوکۍ دي چې د کشمیر د مهاجرو لپاره ځنګړې شوې دي دوی غوښتنه درلوده چې دغه څوکۍ د منځه یوړل شي او دغه شانتي د هغه قومونو چې په کشمیر کې ژوند کوي د دوی حقوقونه تر خپل اند کېږي په اساسي ډول باندې د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې ځان له دولت وجود لري او د دوی په قانون ساز اسمبلی کې 350 څوکۍ دي چې پکې 15 وخت عمومي دي او هم په دې شمیره کې دغه 12 یاد څوکۍ هم شمار دي او دغه شانتي بیا ته څوکۍ د زنانو او د پوهانو لپاره ځنګړې شوې دي دغه ورستنوي او خوډه د پیښو لامل په کشمیر کې عوامي اکشن کمیټه باطل یا کلدم یا وسلواله ډله ګرځول شوې ده او پر دوی باندې دولت بندیز لګولې دي دغه شانتي پولیسو په خپل درس کې ویلي دي چې د خپل ډزو لامل د کمیټې درې غړي هم وژل شوې دي یا د کمیټې په 2023م کال کې له هغه وروسته وجود ومنته کله چې په سیمه کې دوی د وړو د کاچاک د مخنیوي لپاره احتجاجي لاریون پیل کړو دا شان دوی د خپل غوښتنو په لړ کې په مې 2023م کال کې هم احتجاجي لاریونونه وکړل او دا شانتي دوی دولت لس غوښتنې مخه ته کې خودلې چې په دې کې د 100 کیلو وړو بیا 1000 روپے د کورونو لپاره د برېښنا د یوې یونټ بیا د درېنو تر شپږو کلدارو پورې او د شانتي د کاروباري چارو د استعمال لپاره د برېښنا د یوې یونټ بیا د 100 تر 1500 کلدارو پورې د مقرر کولو غوښتنه کړې و د شان په سپتمبر 2015م کال کې هم د یاد کمیټې د لور احتجاجي لاریونونه پیل شول هم دغه کال په اکتوبر کې د پاکستان د مرکزی حکومت او د اکشن کمیټې د مشرانو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې پرمختګونه وشول او دوی ته باور ورکړی شو چې د دوی ټولې غوښتنې به ومنل شي دغه د خوډه په پیښه په داسې حال کې رامخې ته شوې دي چې په کشمیر کې پراتلون کې د جولای په 28مه نیټه باندې عامه ټولټاکنې کې دونکې دي او د دې لپاره به ځای ولسونه رایا چوي او د خپل کاندیدانو انتخاب وکوي دغه یاد غوښتنې په لړ کې د محکمې د لوري هم د امر شوی وو چې هیڅ کوم دغه 12 سوکو د منځ د وړلو لپاره اختیار په لاس کې نه لري او محکمې امر وکړو چې د دې پریکړه به په انتخاباتو کې انتخاب شوی کاندیدان د قانون ساز اسمبلی په غونډه کې په اکثریتي رائے سره کوي کدی چرته وګوري چې دغه څوکۍ د منځ ولاړ شي نو که اکثریتي رائے مخه تراله نو کول شي چې د اساسي قانون تر مخه دغه 12 څوکۍ د منځ ولاړ شي بلور ته په ګلګت بلتستان کې
د ټاکنو په اړه باندې د هند د بهرنیو چارو د وزیر بیان پاکستان په کلکو ټکو سره رد کړی دی او ویلي دی چې د هند د قاعده هیڅ کوم اساس نه لري. په دې وروستیو کې په ګلګت بلتستان کې ټاکنې تر سره شوې دي. هند په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستان هیڅ حق نه لري چې په ګلګت بلتستان کې ټاکنې تر سره کړي. دغه شانته دوی په خپل بیان کې دا ولرله چې جموں او کشمیر، لداخ او ګلګت بلتستان د هند برخې دي، خو پاکستان دغه بیان په کلکو ټکو سره رد کړی دی. دغه شان اوس په دې ورستیو کې په ګلګت بلتستان کې ټاکنې تر سره شوې دي چې تر اوسه پورې د ټاکنو د نتیجو تر مخه پیپلز ګوند نه، مسلم لیگ نون ګوندري، مجلس وحدت المسلمین یوا او شپږ آزاد کاندیدانو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شانتي تر اوسه پورې د عمومي سلوشت سوکو نتیجې مخه ته راغلي دي. په ګلګت بلتستان کې سلوشت عمومي سوکې 3 د زنانه او 3 د پوهانو لپاره ځانګړي شوي دي. دغه شانتي په ګلګت بلتستان کې د واک د ترلاسه کولو لپاره 14 سوکو ته اړتیا ده. د کارپوهانو پر وینا باندې چې پیپلز ګوند چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند اتحادی دی، دوی اکثریتي رائے ترلاسه کړې ده. دغه شانتي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشر او جمهور رئیس آصف علي زرداری او شریک مشر بلاول بټو زرداری ته په ګلګت بلتستان کې په انتخاباتو کې پر کامیابی باندې مبارکي ویلې ده. په پاکستان کې کلیزا بودیجا د 10 جون پر ځای باندې پر بل نیټه باندې د اعلان کېدو راپورونه مخه ته راغلي دي. مرکزی وزیر حسن اقبال د پارلمان په ودانۍ کې په غیر رسمي خبرو کې د خبرونو سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې د محرم د رسختیو او د زنانو ستونزو لامل دغه امکان شتون لري چې کلیزا بودیجا یا بجټ د خپل نیټه یعنی د 10 جون وروسته وړاندې کړی شي. بل لورته د پیپلز ګوند د زنو اندېښنو لامل دغه پریکړه شوې ده چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره به د یاد ګوند مشران لید کتنې کوي او د شانتي چې د دوی اندېښنې لري کړی شي نو بیا به دغه کلیزا بودیجا اعلان کړی شي. رسنۍ وایي چې په دغه لید کتنه کې به د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف نه علاوه د مرستيال صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم ګډون وکړي چې په خپل باندې د اقتصادي چارو کارپو او په خوانه د خزانه چارو وزیر هم پاتې شوی دی. په دغه د کتنه کې به د پیپلز ګوند لوري شریک مشر بلاول بټو زرداری، مراد علي شاه، نوید قمر او د مرمن شيري رحمان ترڅنګ د ګوند ځنې نور مشران به هم په دغه یاد غونډه کې ګډون وکړي. دا په پاکستان کې د ورسیو پیښو په اړه باندې بشپړه معلومات. اسلام ګل افریدي، SBS پښتو، پیښور. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو SBS پښتو ته غواړئ یاست. دا چې په استرالیا کې رسنۍ او الګوریتم څنګه کار کوي په دې اړه به زما د همکاري ریپورت په ګډه واورو. استرالیا کې د رسنیو مالکیت د نړۍ له تر ټولو بدو ډولونو څخه بلل شوی، یعنی څو محدود بنسټونه ډیری رسنۍ کنټرولوي او اوس چې میټا او ځینې نورې سترې د ټکنالوژي کمپنۍ هم زموږ د خبرونو پر ټاکلو اغیزه کوي. کارپوهان وایي دا وضعیت په ټوله کې ټولنه اغیزمنوي. د SBS Examines په دې راپور کې څېړو چې لوی رسنۍ او سترې ټکنالوژي کمپنۍ څنګه هغه خبرونه اغیزمنوي چې ځینې عادي استرالیایان یې ویني یا یې اوري او څنګه دا زموږ د نړۍ لید بدلوي. دا یو پیچلی جال او ډاویشنه ده، خو ډیره لویه نه ده ځکه یوازې څو محدود لوی لوبغاړي پکې شامل دي. د 9 انټرټینمنټ کو، ساوثرن کراس آسټرالیا، 7 ویسټ میډیا او نیوز کارپ آسټرالیا په څیر لوی رسنیزې ادارې ګڼ خبري پلیټ فارمونه لري لکه د آسټریلیانز، د فاینانشل ریویو، سکای نیوز، 9 نیوز، د سیدنی مارنینګ هیرلاین او
د ایج دا لیست لا ډیر اوږدیږي او په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې د میټا، ګوګل او اپل په څیر لوی ټکنالوژي شرکتونه هم د خبرونو مهمه سرچینې ګرځېدلې دي. دا لوی شرکتونه خپل ډیجیټلي پلیټفارمونه لکه فیسبوک او انستګرام چې زموږ او رسنیزو شرکتونو ترمنځ ولاړ دي او په عملی ډول د هغه معلوماتو دروازه ساتونکي یا ګیټ کیپرز ګرځي چې موږ او تاسو ترلاسه کوو. د اس بي اس ایگزامنز په دې ریپورت کې دا پوښتنه ده چې لوی رسنۍ او د ټکنالوژي شرکتونه څنګه پر دې اغیز کوي چې ځینې عادي استرالیایان کوم خبرونه ترلاسه کړي او دا زموږ د نړۍ پر لیدلوري څه اغیز لري. کیمرون مکټرنن وايي کله چې د رسنیو ملکیت لکه د استرالیا په څیر متمرکز وي، یعنی د یو څو محدودو کسانو یا شرکتونو تر ځواک لاندې وي، نو د ځواک ناانډول رامنځته کوي او هغوی بیا کولای شي زموږ سیاست او عامه بحثونه بدل کړي. The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers, the two big television titans, which is Seven West Media and Nine Entertainment Co. And actually, surprisingly, the ABC is actually a real kind of media giant as well. ښاغلی مکټرنن د اډیلیډ پوهنتون د رسنیو او اړیکو استاد دی او په 2024 کال کې د ګلوبل میډیا اینڈ انټرټینمنټ کنسنټریشن پر څېړنیز ټیم کې هم شامل وو. د دوی په راپور کې ویل شوی چې استرالیا د نړۍ په کچه د رسنیو د تمرکز له نظره د برازیل وروسته دویم تر ټولو بد هیواد دی. If this was any other sector, if we were talking about, I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated. For the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues. ډېری وخت د خبرونو سرلیکونه او د خبر مهم ټکي تل داسې لیکل کیږي چې کیسه تر ټولو په زړه پورې او جذابه ښکاره کړي. خو مکټرنن وايي فیسبوک او انستګرام په څیر ډیجیټلي منځګړو د دې هڅونې کچه لا نور هم لوړه کړې ده چې سرلیکونه او کیسې د کلیکونو او ښکیلتیا لپاره لا زیات په افراطي ډول جالب او خلکو ته وړاندې کړي. Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm. And so we see, the occurrence of things like clickbait, content that's not really news at all, but is just designed to kind of get people pressing the like button, doing the share, making a comment, and then hopefully clicking through so they can get some advertising revenue out of it. The gatekeeper role really means that the tech company starts calling the shots on how content is received. Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement. And the thing that maximizes engagement is sort of scratching this itch that wants to know all the threats that are kind of going on. ډاکټر مایکل نوویټل د کوینزلند پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي مرستیال پروفیسور دی. هغه وايي په ټولنیزو رسنیو کې چې موږ څه وینو په ځانګړي ډول هغه څه چې خبر ګڼل کیږي دا زموږ د ذهن له یوه بنسټیز فطري تمایل سره تړاو پیدا کوي. داسې تمایل چې د لرغونو نیکونو تر زمانې پورې ورګرځي. Our brains are designed to find threats in the environment. And we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying up to date. But so little of that is functional for us because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it. هغه وايي د خبرونو او د کلیک بیت محتوا بې پایه سکرول یا د خبرونو لیدل که هغه سرلیکونه وي، که عکسونه وي او یا ویډیوګانې ډېری وخت موږ د زده کړې بېوسۍ حالت ته بیایي او په پای کې دا پر دې اغیزه کوي چې موږ د یوې ټولنې په توګه څنګه عمل وکړو. Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about, and that means that we don't act. I think that's a real tragedy. They feel like just posting something on Facebook is their level of political engagement. And that means that you can sort of feel like there's nothing that you can do. And when you see that there are things that you can do, it gives you a sense of agency that makes it less scary. نو کله چې موږ سکرول کوو او خپل خبرونه له ټولنیزو رسنیو اخلو څنګه کولای شو د دې په اړه لا هوښیار او باخبره واوسو.
یا ځینې ځانګړي محتوا د موبایل یا کمپیوټر په سکرین راښکاره کیږي. I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this? And if the answer was like no, then sometimes I would either teach the algorithm that I don't want to see this stuff. So you can often right click a post and say, I don't want to see more stuff like this. And if there were things that I could do something about, then I would actually try to do that thing. And then, for example, there are times when I have, sent a letter to my local politician saying what's going on about artificial intelligence? What are the risks that you see and what are you going to do about them? And that gave me a sense of control. The other question I would ask myself, is this time spent on this social media app actually serving me? Do I want to keep doing this? And often the answer was no. Most of the time the answer was no. الګوریتمونه او هغه لارې چې موږ پرې ټولنیزې رسنۍ تجربه کوو په دوامدار ډول بدلیږي. د ویسټرن سیډني پانتون د اړیکو پروفیسوره تانیا نوټلی وایي د رسنیو پوهاوی نور انتخاب نه دی بلکې دا یو اړین کار ګرځیدلی. So media literacy is about your ability to use, analyze, create and share media and different media technologies. په دې کې دا هم راځي چې الګوریتمونه څنګه کار کوي او تل موږ ته هغه معلومات ښیي چې امکان یې ډیر وي موږ پرې ښکیل شو. The algorithms that run social media platforms, they want us to stay on the platform for longer. And to achieve this, they'll profile us. They'll work out our interests, our anxieties, our biases and beliefs in order to keep feeding us content that's going to keep us engaged for longer. هغه وايي کله چې خلک پوه شي د دوی له آنلاین ښکیلتیا څخه څنګه پیسې جوړیږي نو دوی د دې لپاره ځان ښه چمتو کوي چې په باخبره ډول پریکړه وکړي پر چا او پر څه باور وکړي. Just asking critical questions, we know that really helps. Why am I seeing this right now? Is this from an account I follow? Is this content an ad? Is it sponsored content? Is it from a trustworthy account? And also making a decision to ignore things that is not what you're looking for, to take back some control over your experience. د SBS Examines دا ریپورت د اولیویا د اوریو لخوا چمتو شوی و چې ما سمیه شفیقی تاسو ته وړاندې کړ. د نورو معلوماتو لپاره sbs.com.au/SBS Examines ته ورشئ او مطالب یې خوښ کړئ. قدرمن اوریدونکو تاسو SBS پښتو ته غوږ یاست. د خبرونې پای ته نږدې شویو تاسو سلامتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه پورس په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښۍ ډک وخت غواړم. غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.